ما خو دا کمپله راوړې ده او لیلام کړې مې ده لیلامي تا غوندې زم کار کوم وروره څو یې اخلې څه ته یې ووایه والله که یو لسګون لرم چې نورې چیانم لرم یو لسګون لرم په دا ټول جب کې نو دومره غټ لیلام خو مې هم نه ده کړی چې په 10 روپۍ خرڅه کوم غټه پټه کمپله ده سلام علیکم سلام علیکم وروره څنګه جوړ یې بخیر قراري ده ښه یاستئ شکر څه حالم ده بس شکر ده دلته چیک یې ورور د هغه ټولی زغال ټولومه کور د خاطره کور خاطر سوځولو ته خاطر وړم د چا خبره منډۍ کې کار کوم 1000 روپۍ کېږي دا سوځېدلي هغه څنګه وړي وروره خو بس نور د چا خبره د خلکو پسمانده وړم چې بخارۍ کې وسوځوم نوي چا خبره وسه نه لرم چې راوړم منډۍ کې کار کوم څه د چا خبره چې وړه غوړي سي بس امریسیام پاتې نه مې کور کې وړسته نه مې غوړي سته هېڅ شی هم نشته او دغلته راغلی یم وس هم نشته بس په پیسو واخلم پلاستیکانو قوله ټولوم دا څونه څو بیا دې کباړې خرڅوې هو کباړې خرڅوم ورځې 10 روپۍ 40 روپۍ کېږي هغه کې نه د چا نه مرستیا کېږي نه وړو کېږي نه یو شی نه بل شی کېږي بس خپله ګزاره چلو څومره کسان یې په کور کې 15 کسان سو او نو د ژوند څنګه چې روزګار مزګار برابرېږي ولا بس چا خبره بس ما منډۍ ته لګیا سو بس کراچۍ چلو یو ټیره 1000 روپۍ کار کوو بس هماغه بس روزي او څه وړو غوړي او دوړه دا شیان وړو سار له خوا نه منډۍ کې کار کوې بیا هغې نه وروسته راځي او سار منډۍ کې کار کوم وروسته چای مې چې وچکه راځم دغلته یو پیاله چای چې کوم نور راځم خاص ځان ته وړم کور ته او ولا بس داسې دی دا خو ژوند دی که نه زه خپله راوتلی یم د ژمي کې مال څه وکړو بېکاري ده دا کمپلې خرڅوم ښه بس شکر ده خو بس داسې مونږ هم کار سرمایه نه لرو چې مونږ هم کمپله خرڅوو تاسو هم بزنس وکړئ بزنس د کوم ځای نه چې مړ نه خو بزنس خدای چې اوس ما صحیح ځای کې دوکان وای کمپلې مې خرڅولی زه هم راوتی یم په دې سړکو لارو یې خرڅوم او ښه خبره دا ده چې لیلام کړي مې دي ښه دا کمپله مې لیلام کړې ده او غواړم چې دغسې خرڅه کړم نو ته ودرېږې 100 روپۍ ګټم ولا نو هغه به الله ته پته نو دومره مونږ وس نه لرو چې دا کمپله واخلو نه زه خو غواړم چې دا خرڅه کړم دا مې کاروبار دی اوس اخلي که نه ولا پیسې نه لرم چې پیسې مې درلوده ولې نه دې ځمې کې دا کمپلې ولې په کار نه راځي په ځان یې واچې ولې نه دا چې مثال سوځوم کمپلې لرئ که نه کور کې بس د چا خبره دومره لرو چې په ځان یې واچوو او هغه هم داسې نه دي چې بس نوي نوي دي هغه هم زاړه دي چې بس کور کې بس مشکل نه حل کېږي مشکل پې نه حل کېږي ښه راځه نو داسې به وکړو توکل په خدای دا به زه په تا باندې خرڅه کړم او ارزانه در باندې خرڅوم ولا سوی یم نور ته اخلې یې که نه خو چې پیسې وې ولې نه مې اخیسته نه هدف دا ده چې دې ته ضرورت شته که نه ولې نشته ضرورت نو بیا به حتما اخلم خو شاید ډېر قیمته وانخلي لیکن زه در باندې ډېر ارزانه خرڅوم ولا زه سو یم نور دې کې څو یې اخلې څه ته یې ووایه هو چې ما سره پیسې نشته نو چې به چی واخلم ښایي 100 روپۍ لرې جب ولا که یو لسګون لرم چې نورې چیانم لرم یو لسګون چې پاکه محمدیه د چا خبره چې واقعتي یو لسګون لرم بس خلاص ته راوباسه دا یو لسګون خو دې راوباسه چې وګورو یو لسګون لرم په دا ټول جب کې نو دومره غټ لیلام خو مې هم نه ده کړی چې په 10 روپۍ خرڅه کوم غټه پټه کمپله ده په ما درته ویل چې همدغه یو 2000 روپۍ راته خپله تمامه شوې ولا زه سوی یم قاري صاحب په ما درته ویل چې یو لسګون لرم چې اضافه هم نه لرم نورې نه لرې نورې نه لرم او نور راوتی یم چې کباړ ټول کړم شپې د خاطره چې جوړ کړم ځان ته داسې نه ورو تلاشي دي کو جوب نه دې سمې پیسې راوړي چې ته راځه تلاشي زور وکړې رانه ته فکر وکړه چې دا ما 2000 روپۍ اخیستې یاره خو زه سوی یم دا 2000 روپۍ نو مونږ ته کوم ځای نه کوچک خو ارزانه به درکړم خو 10 روپۍ خو بیخي ارزانه ده په ما درته ویل چې چې 2000 روپۍ وې ما به کور ته وړو غوړي به وړیو دغه 10 روپۍ لرم تا ویل راوباسه دغه مې ویسته زه صحیح ده نو همدا 10 روپۍ به در باندې خرڅه کړم ورکې که نو ته باید چې نه لرم نه لرم چې درلودلې مې حتما مې اخیسته زه مې د ولې ضرورت ورته لرو حتما ژمی دی ماشومان به یي کمپلې به صحیح نه به یي که نه نو انشاءالله چې دغه به واخلې
کور ته ویسه ورته دا مې واخیستله او خپل بچیانو ته کورنۍ ته ویسه. صحیح ده اوس کور او ودان چا خبره درته مې ویل چې دومره داسې شی هم نه لرو چې په ځان یې واچو چې یاره خپل همغه زندګي تېره کړو مجبوري ده چې تېروو. بخاري مو لګولې؟ بخاري هم لګولی دغه شی دغه زغال وړم سوځولو ته. هو نور خاص مس شی نه لرئ؟ نور خاص شی نه دغه ځینې پلاستیک او دا زغال ویسم پې ور خپل شپې سبا کړم. یعنې دا راته ووایه چې بېګا شپه هم څومره ګرمه تېره شوې دغه راته ووایه. خو بس د چا خبره ګرم د کوم ځای نه سو بس دغومره پلو چې دا ډوډۍ موډۍ وخورو نور په کمپلو وننوځو بس خلاص. زه سمه ده وروره بس دا کمپله واخله او راکړه 10 روپۍ 10 روپۍ مې دا کمپله خرڅه کړله نو زه به یې ښه وګټم ما ته به مور پلار خوشحاله چې زوی مو کاروبار کوي. بس همدغه 10 روپیو کور هم ودان بچی هم لوی الله هم نور هم درکړي الله دې نوره درکړي چې ته پې کاروبار وکړې. ډېره مننه. بس دا په خیر سره استفاده کوئ نو انشاءالله. بس تاسو ډېر باهمته خلک یې ښه تاسو ته زموږ دولاسي سلام دی. تاسو چې په دا دومره سخت کارونه کوئ یعنې زه کله چې بیرون راوځم او د خپلو هیوادوالو حالت وګورم یو څه ته چې زه متوجه سم هغه خپل مونږ کله په د خپل شته ژوند باندې ناشکري کوو. نو زه هم چې خلکو ګوره څومره مبارزه کوي څومره سختۍ تېروي د ژوند ورځې شپې تېروي ته دې هم په خپل حال شکر وباسه. له تا نه په نړۍ کې میلیونونه بدتر خلک به نور وي له ما نه همدغسې له نورو نه بل څه. نو په ژوند کې په هر حالت شکر پکار ده. شکر ده په دې حال هم شکر ده الله نه ناامیده کېږم نه په دې حال هم شکر ده 1000 بار شکر ده. اوس به داسې کار وکړو اول خو دې دا 10 روپۍ بیرته واخله دا 10 روپۍ دې بیرته واخله او ورسره دا 1000 افغانۍ نور هم واخله او په دې سره دې خپل مشکلات حل کړه چې د کور ضرورت یې هغه واخله. صحیح ده؟ صحیح سو کور آمدان بچی هم لوی الله هم عزت وکړه خدای هم نور هم درکړي چې داسې غریبانو سره مرسته وکړي خدای هم داسې کامیاب لره الله هم عزت وکړه. بس خیر اوسئ. زما مشوره خو درته دا ده چې په دې باسکل دې سپور شه او لاړ شه کور ته دغه نن ورځ دې یو چای سودا مودام واخله ګرمه دې کورنۍ سره تېره کړه. بس تا خبره منم نور ځم کور ته خپل کورنۍ سره بس ګرمه به تېره کوم. واده دې کړی؟ هو واده مې کړی ده. څو بچیان لرې؟ 3 بچیان لرو یو ښځه او خاوند سو. هو ماشاءالله. نو زه ښه دی ورور بس لاړ شه زما منې دا ورځ دې کراره په خوشحالۍ کور کې الله مې عزت وکړه. ما ته یوه غېږه راکړه او زه درنه ځم. خدای په امان. الله دې عزت وکړه. مننه. قدرمنو دوستانو تاسو ولیدل د دغه ورور وضعیت دغسې سلګونه ځوانان نور د کابل په ښار کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې ګرځي او له ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. د واورې دا موسم زموږ او ستاسو لپاره یا د ځینو لپاره به د خوښې موسم وي پکې راووځي کیسې کوي منډې کوي یو بل په واورو ولي ساتریانې کوي خو د ځینو لپاره په دغه موسم کې ژوند تېرول ډېر سخت شي. دغه پروګرام چې موږ د دې ځوان سره وکړ دا خو یو تفریحي پروګرام و نو موږ غوښتل چې یو څه مرسته ورسره وشي لیکن زموږ هدف دا دی چې موږ بنیادي او اساسي بدلونونه د ځوانانو په ژوند کې راولو. تاسو هم کولی شئ چې د دې ځوان سره مرسته وکړئ د دوی ژوند بدل سي او یو مناسب کاروبار ولري. تاسو ته د هیلپرز کلب لینک په سکرین باندې ښکاري. تاسو کولی شئ چې 10 څومره چې وسوي هغومره پیسې قمر بنسټ ته ولېږئ. موږ به ستاسو دغه پیسې ستاسو دغه امانت په پوره رسالت سره تر اړمنو بېوزلو او غریبو خلکو پورې رسوو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله.